که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې جوړ او خوشحاله براته یاست او د صحت جامې په متن وي. زه یم ستاسې ورور ستاسو ملګری خالد احمد نومځل. بیا د ښکلې ویډیو دپاره ستاسې یو ځل کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې زه تاسو څخه یم څنګه کولی شو چې خپل ملګري ته پري اس ام اس یعنې میسج وکړو بغیر له کومه حساب بغیر له کوم انټرنیټه مفت. موږ کولی شو چې خپل ملګري ته اس ام اس وکړو. د دې دپاره به تاسو پلی سټور ته چې راغلی نو هلته به ورته ولیکئ انلیمیټډ اس ام اس. که چیرې په پلی سټور کې نه وو بیا به په کروم براوزر کې ولیکئ انلیمیټډ اس ام اس ای پی کې به ورته ولیکئ نو همدغه به تاسو ته راخلاص کړي. ځکه اوس ما انټرنیټ نشته نو نشم کولی درته وښیم، خو دلته ګوره انلیمیټډ پري اس ام اس چې مې ورته ولیکئ دغه به راخلاص کړي. دلته چې راخلاص کړئ اول د وار به تاسو نه دلته یو نمبر غواړي انټر یور فون نمبر. هغه فون نمبر کې به خپل نمبر ورته ولیکئ. دلته به اوس ګوره دلته به تاسو ته یو فون نمبر وغواړي. اول څه چې تاسو اپلیکیشن خلاصوئ دلته فون نمبر نه وغواړي. چې کله هم فون نمبر ووهلئ دلته لیکلی دی سینډ اس ام اس. په دغه سینډ اس ام اس باندې به کلیک ووهئ. دلته چې مو کله کلیک ووهئ دلته به تاسو ته یو بله صفحه راوړي. ګوره دلته بله صفحه دلته به تاسو ته ووایي انټر. ګوره انټر دلته نشته دي انټر یور فون موبایل نمبر. دلته به هغه نمبر به تاسو ورته ولیکئ چې غواړئ تاسو اس ام اس یعنې میسج ورته واستوئ. دلته تاسو کولی شئ هغه نمبر هم ورته ولیکئ او دلته کولی شئ چې ګوره دلته کولی شئ چې تاسو نمبر یا ثبتي هم کولی شئ. ګوره دلته ما سره ثبت نمبرونه هم شته دي. ګوره یعنې دا نمبر ته زه میسج استوم. ګوره دا نمبر ورته ولیکل شو. په دا نیکسټ بټن باندې به کلیک ووهئ. په نیکسټ بټن چې کله کلیک ووهئ دلته به تاسو ته بله صفحه راوړي. دلته لیکلي دي ګوره دا به لږ لوډ وکړي. تاسو چې کله بله صفحه راواوښتئ دلته به تاسو ته ولیکي ګوره وایي میسج. ګوره دلته لیکلي دي انټر یور میسج. هغه میسج ته غواړئ ورته واستوئ. یعنې داسې یو میسج ته غواړئ چې خپل ملګري ته واستوئ. ګوره نوي دلته لیکلي دي یعنې هر میسج ته لیکي دلته استولی شي. یعنې ګوره دلته لیکلي دي باید د نوي توري میسج یعنې د نوي توري زیات نه کېږي. نو دلته به تاسو هغه میسج ورته ولیکئ. بیا په نیکسټ بټن باندې په سینډ بټن باندې به کلیک ووهئ. ګوره دلته به تاسو ته ولیکل شي میسج سکسیسفولي سینډ. میسج سینډ سکسیسفولي. ګوره دلته تاسو کولی شئ چې هغه دلته تاسو کولی ګوره سینډ مور یعنې بل میسج هم ورته واستوه. ګوره دلته سینډ اس ام اس باندې بیا نور میسجان هم ورته ځي او دغه ریسنټ سیمز یعنې هغه میسجونه چې ما مخکې ورته استولي دي. ګوره هغه یعنې مخکې میسجونه ما دغه ورته استولي دي. ګوره دا چې دا اوس واستوئ دا میسجونه ما مخکې استولي دي. ګوره دا نمبر ګوره بک یعنې دغه میسجونه تا ورته استولي دي. دا ډېر ښکلی او زبردست اپلیکیشن دی او ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. د دې نه تاسو کولی شئ چې پرې مفت اس ام اس وکړئ خپل ملګرو ته. نو دا ډېر خوندور اپلیکیشن دی. دلته نشته دی ګوره مور ایپس. په دا مور ایپس باندې چې کلیک ووهئ د دې نور اپسونه نور اپلیکیشنونه هم تاسو ته درکول کېږي. نو که چیرې یو ځل هم بیا درته وایم که چیرې چا زموږ خپل وطن ګل وطن چینل نه وي سبسکرایب کړی همدغسې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووایئ تر څو هره نوې ویډیو او ښکلې ویډیو تاسو ته ټوله مخکې راورسېږي. او که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، ضرور یې شیر کړئ چې نور افغانان نور دوستان هم ترې استفاده وکړي. نور نو په الله تعالی سپارم.